زما غانټول زماری دې مړ دی زما غانټول زماری دې مړ دی زما ساده باده لالې مړ دی زمونږ د کلي خلک ټول جاړي زمونږ د کلي خلک ټول جاړي زمونږ په چم کې یو سړی مړ دی او په شاعرانو ادیبانو مین په شاعرانو ادیبانو مین خلک نزار شاه منصورې مړ دی او هغه چې تا به ترې رانجه اخیستل هغه چې تا به ترې رانجه اخیستل خبرې هغه بنجارې مړ دی او ستا منیر ستا د پڼ غمونو سره ستا منیر ستا د پڼ غمونو سره پروت دی په سرو غرمو مسکې مړ دی السلام علیکم مینوالو زما سلمان یوسفزۍ لخوا نیکې پیرزونې او احترامات قبول کړئ مینوالو دا وخت مونږ د بونیر سیمې کینګرګلۍ سره تعلق لرونکي یو ځوان لیکوال سمیع الله ارماني صاحب له راغلي یو په دغه خیله چې یو خوندور کلام ترې واورو او تاسو ته یې ډالۍ کړو راځئ مینوالو چې د سمیع الله ارماني نه په زړه پورې شعرونه واورو چې ستاسو سره یې شریک کړو السلام علیکم سمیع الله ارماني صاحب وعلیکم السلام سلمان یوسفزۍ مننه د کومه سمیع الله ارماني صاحب څنګه چل دی ښه ژوند مو څنګه تېرېږي خیر دی ژوند بخیر سره الحمدلله ښه روان دی مینوالو ته به څه ډالۍ کوئ مینوالو ته به د غزل نه مخکې یو څو شعرونه او بیا پسې غزل دی غزل نه مخکې شعرونه څه داسې دي چې د لر او بر داروغه په هر شان کول پکار دي د لر او بر داروغه په هر شان کول پکار دي د هر پښتون په غم باندې خفګان کول پکار دي ډېر ښه دی په ډېره موده پس باندې راغلي د زړګیا سولونه خامخا اوس د باران کول پکار دي ډېر ښه دی یار بیمارومه تپوس له مې رانغې خو چل دی بیمارومه تپوس له مې رانغې خو چل دی بیمارومه تپوس له مې رانغې خو چل دی ورځمه یو پوښتنه د جانان کول پکار دی ډېر زبردست بابا مې راته وی چې داسې وایه داسې وکړه بابا مې راته وی چې داسې وایه داسې وکړه د حق خبره هر ځای په ایمان کول پکار دی ډېر ښه شعر دی یار مننه یو وخت و چې د شپې به د پیریانو یېرېدم یو وخت و چې د شپې به د پیریانو یېرېدم یو وخت چې اوس یاره د انسان کول پکار دی ډېر ښه مننه غزل دی چې مطلب دی چې قسمت مې داسې دی چې دغه شر راته معلوم دی قسمت مې داسې دی چې دغه شر راته معلوم دی قسمت مې داسې دی چې دغه شر راته معلوم دی د هغې لیونۍ د ګیلو سر راته معلوم دی زه نه ګورم سترګو د جانان ته جادوګر دی زه نه ګورم سترګو د جانان ته جادوګر دی زه نه ګورم دا قتل سر راته معلوم دی ډېر مزې سره بلا موده مې تګ په دغه لاره پسې کړی بلا موده مې تګ په دغه لاره پسې کړی نو خر سره نه هیر دي خو ګودر راته معلوم دی ډېر ښه شعر خو هیڅ را سره نه وي خو بس مینه مې روزګار دی خو هیڅ را سره نه وي خو بس مینه مې روزګار دی د مینې د شیندلو یو هنر راته معلوم دی ډېر ښه شعر دی دا بیا ووایه یار مننه خو هیڅ را سره نه وي خو بس مینه مې روزګار دی خو هیڅ را سره نه وي خو بس مینه مې روزګار دی د مینې د شیندلو یو هنر راته معلوم دی زه نه درځم جړاله په پردي وطن کې ښیم زه نه درځم جړاله په پردي وطن کې ښیم د خپل لوټ شوي کور تلې اختر راته معلوم دی ډېر ښه شعر دی یار مننه په چای یو نوڼۍ ډوډۍ پیرزو نشي ملګرو په چای یو نوڼۍ ډوډۍ پیرزو نشي ملګرو د دې وکسترګو خلقو دا نظر راته معلوم دی ډېر ښه دی مقطع دی چې قسم دی چې ګران کار دی د وجود نه پکې خلاص شوم قسم دی چې ګران کار دی د وجود نه پکې خلاص شوم د ژوند د ارماني لارو سفر راته معلوم دی ډېر ښه دی ډېره زیاته مننه سمیع الله ارماني صاحب مینوالو دا و سمیع الله ارماني صاحب چې ډېر په زړه پورې شعرونه تاسو واورېدل مینوالو زمونږ نورې ویډیوګانې هم تاسو کتلی شئ زمونږ د فیسبوک پاڼه د علم پښتو ادبي کاروان د بل پروګرامه پورې ما د اجازت راکړئ زه به د سمیع الله ارماني صاحب په دغه دوو شعرونو ستاسو نه اجازت غواړم چې زما خوشحال به د پښتو ادب کې تل ژوندی وي زما خوشحال به د پښتو ادب کې تل ژوندی وي زما خوشحال به د پښتو په نوم ننګونه کول او هغه ګلاب چې د ګلاب په شانتې نه ستایمه هغه ګلاب چې د ګلاب په شانتې نه ستایمه هغې ګلاب به د ګلاب په شان رنګونه کول تل د بل پروګرامه پورې سلمان یوسفزۍ ستاسو نه اجازت غواړي د لوی الله په امان